نن غني خپل افغان ته ورغاړه وتو. نن غني خپل افغان ته ورغاړه وتو. یو ملي مشر طالبان ته ورغاړه وتو او د وخت تقاضا وه چې داسې وشي. د وخت تقاضا وه چې داسې وشي. په ملا مات خپل پښتون وران ته ورغاړه وتو او د دنیا کوشش وو چې خونریزي وشي. د دنیا کوشش وو چې خونریزي وشي. نن دا سړی هر حیوان ته ورغاړه وتو. په محبت خندای کابل ته راوغوښته ټول. په محبت خندای کابل ته راوغوښته ټول. کوربه د میلمه هر ارمان ته ورغاړه وتو او د ځمکو خدایانو قسم د جنګ کړی وو. د ځمکو خدایانو قسم د جنګ کړی وو. نن دا باتور هر قهرمان ته ورغاړه وتو او د پیغلو ارمان وو چې وطن مو آباد وي تل. د پیغلو ارمان وو چې وطن مو آباد وي تل. سیاسي مدبر د هورو هر کاروان ته ورغاړه وتو او د دښمن خیال وو چې وطن به پرېږدي په منډه به ځي. د دښمن خیال وو چې وطن به پرېږدي په منډه به ځي. باچا د وخت هر طوفان ته ورغاړه وتو او په کار مخکې وو چې دا خلک یې راغونډ کړی وی. په کار مخکې وو چې دا خلک یې راغونډ کړی وی. خو زه بیا هم رهبر آسمان ته ورغاړه وتو او د هر چا ستغه ترخه خبره یې واورېده. د هر چا ستغه ترخه خبره یې واورېده. نن دا واکدار هر انسان ته ورغاړه وتو. او آخري شعر د مقطع چې صمد په شاعرۍ کې ورته جاړي نصیحتونه ورته کوي. صمد په شاعرۍ کې ورته جاړي نصیحتونه ورته کوي. نن دا مخکش هر قدردان ته ورغاړه وتو. نن دا مخکش هر قدردان ته ورغاړه وتو. هر قدردان ته ورغاړه وتو. ډیره مهرباني.